د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره هیواد کې د ګرځندوی صنعت ښه وده کړې. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خبیب غفران وایي په ټول هیواد کې بشپړ امنیت د نورو برخو ترڅنګ د ګرځندوی صنعت په برخه کې هم د پام وړ اغیزه کړې او هر کال ګڼ شمېر بهرني ګرځندویان د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي. با حاکمیت دوباره امارات اسلامی در افغانستان الحمدلله از آنجایی که ثبات و امنیت خیلی خوبی در کشور حاکم شده خیلی تأثیر مثبت روی وضعیت سیاحتی کشور گذاشته که الحمدلله سال به سال با گذشت 3 سال ما سالانه شاهد رشد یعنی شاهد افزایش تعداد گردشگران به افغانستان هستیم. د دې وزارت ویاند همدارا زیاتوي چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه او همدارنګه د منل سویو معیاري خدمتونو په وړاندې کولو سره په پام کې لري څو له ورځني ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې د ګرځندوی صنعت الکترونیکی کړي. در آینده تلاش به این میرسه که چگونه ما بتونیم امی صنعت گرزندوی را صنعت سیاحت را ما الکترونیکی بسازیم که با استفاده از تکنولوژی روز و وسایل پیشرفته روز ما خدمات و سهولت‌های بیشتری را در زمینه برای سیاحین در نظر بگیریم. له دې سره د دې وزارت د ګرځندوی معینیت د څېړنې او پراختیا رئیس وایي چې د دوی د سروې یوه ډله بیلابیلو ولایتونو ته د سیاحتي او سیلاني سیمو د تثبیت په موخه سفر کړی. شپږ ولایتو ته چې هغه هرات دی، هلمند دی، کندهار دی، نورستان دی او دغه دی لغمان دی، کونړ دی، دغه ولایتو ته زموږ ټیم تللی دی. هغه د دا دپاره چې کوم ځایونه په افغانستان کې تخریب سوي دي هغه د سیلانیانو دپاره موږ جوړ کړو، پر هغه باندې کار وکړو چې را روان کال بیا سیلانیان ښه کولی چې د هغه څه اخیسته وکړي وګرځي د سیل تفریح دپاره. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې اسلامي امارت په هیواد کې د ګرځندوی صنعت ودې ته ژمن دی او د هیواد په اقتصادي وده کې یې اغیز لرونکی بولي. په پکتیکا، کاپیسا، غور او نورستان ولایتونو کې د 40 عصري هوټلونو جوړول او د هوټل لرلو برخه کې مسلکي او تخصصي زده کړې د مواصلاتي لارو رغونه او بیا رغونه د دغه صنعت د لا ښې ودې لپاره د اسلامي امارت له پروګرامونو څخه یادېږي.